قیامت به تر هغه پورې نه راځي چې زما د امت څه کسان په هغې به د کاڼو باران وشي. سیکون فی امتی خصف ومسخ وقذف. الله اکبر. زما د امت څه کسانو باندې به چهرې به الله بدلې کړي، د کاڼو باران به وشي او په ځمکه به خښ شي. الله اکبر. مسخ دای چې چهره مسخ شي، قذف برانه باران د کاڼو، خصف په ځمکه خښېدل، دا زلزلې به راشي ځمکې به وشلېږي، بادیانې به پرې دننه ننوځي، انسانان به دلنه الله نه باسي. ای د الله نبي دا څوک دي دا کسان؟ د الله نبي وفرمایل دا به هغه خلک چې کله په هغوی کې شرابونه او ډمې ډېرې شي، موسیقۍ ډېرې شي، ګډاګانې ډېرې شي، شرابونه څکلی کېږي، څوک پروا هم نه ساتي چې دا څه حرام شی دی، او زناګانې او ګډاګانې او بېحیانې او موسیقیانې عامې شو. په داسې خلکو باندې به دا عذابونه راځي بیا چې کله دا څیزونه عام کېږي. دا زما خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي.